د سره متحده عربي اماراتو په 100 درهمه د نوي ورځې ملټیپلای انټري ویزټ ویزا ورکولو اعلان وکړ. ملټیپلای انټري ویزټ ویزا هغه ویزې ته ویل کیږي چې په یاده ویزا باندې یاد ملک ته څو وارې چې ته وغواړې تګ راتګ کولی شي. دغه ویزې به هر هغه چاته ورکول کیږي چې حیا کارډ ولري. حیا کارډ په اړه به وروسته یو ویډیو کې تفصیل سره معلومات درکمه، خو په الحال دومره درته ویلی شم چې دغه کارډ قطر هیواد ورکوي. تاسو پوهیږئ چې راتلونکی د فوټبال ورلډ کپ په قطر کې دی، نو دې لپاره قطر هیواد یاد کارډ جوړ کړی دی. هر هغه څوک چې دغه کارډ ولري دوی کولی شي چې قطر ته پې دخول وکړي. هلته په قطر کې دوی فری ترانسپورټ که هغه د قطر میټرو ده یا بس سرویس دی، دوی کولی شي چې هغه مفت استعمال کړي. د هغې ترڅنګ سټیډیم ته د داخلېدلو لپاره هم یاد کارډ استعمالیږي. نو متحده عربي امارات وایي چې هر هغه څوک چې دغه کارډ ولري دوی کولی شي چې د راتلونکي 11 میاشتې اول تاریخ څخه د نوي ورځو لپاره ویزټ ویزې ته اپلای وکړي، کومې چې قیمت 100 درهمه ټاکلی دی. او وروسته کم کس که وغواړي چې نوي ورځو نه زیات په متحده عربي اماراتو کې پاتې شي، دوی کولی شي چې یاده ویزه بیرته نوي ورځې تمدید کړي. خو نوره دې په اړه داسې خاص څه نه دي ویل شوي چې دې لپاره افغانان اپلای کولی شي او که نه. بس صرف دومره ویل شوي دي چې هر هغه څوک چې یاد کارډ ولري دوی کولی شي چې دې لپاره اپلای وکړي. خو هر هغه د 80 ملکونو تابعیت لرونکي چې ان ارایول یا په هوایي میدان کې د ویزې ورکولو لپاره الیجیبل دي، دوی لپاره دغه ویزه نه ده. دا د هر هغه چا لپاره ده چې دوی ان ارایول ویزې لپاره الیجیبل نه دي. مقصد لکه افریقایي ملکونه، اسیوي ملکونه او داسې نور. ان ارایول ویزو په اړه ما پوره یو تفصیل سره ویډیو جوړه کړې ده چې کوم هیواد طبیعت لرونکي ته متحده عربي امارات ان ارایول ویزا ورکوي. که کوم چا نه وي کتلی تاسو کولی شئ چې هغه احمد ټایمز پخوانی فیسبوک پاڼه کې پیدا کړئ. نو زموږ هیوادوال چې د قطر هیواد څخه دوی حیا کارډ ترلاسه کړي، نو دوی هم کولی شي چې د ویزې لپاره اپلای وکړي. د اپلای کولو طریقه ډېره اسانه ده. دا کوم ویب سایټ چې سکرین باندې تاسو ته ښکاري دې ته به لاړ شئ، هلته به پبلیک سرویسز وګورئ. په پبلیک سرویسز کې به حیا سرویس وګورئ، هغې باندې به کلیک وکړئ. کوم چا چې څه نه څه تعلیم زده دی دوی کولی شي چې په اسانۍ سره ویزې لپاره اپلای وکړي. خو شرط دا دی چې باید حیا کارډ ولري، او بل شرط دا دی چې دوی د ویزې لپاره د 11 میاشتې اول تاریخ څخه پس اپلای کولی شي. نو دې په اړه که نوي څه معلومات راتلل هغې لپاره تاسو احمد ټایمز تعقیبوئ. سمه ده، مننه.